ځه په دې نن سبا حالاتو باندې دغه نظم ستاسو په غوښتنه باندې دغه د پیج مینوالو ته ډالۍ ارشاد. د نظم عنوان دی عجیبه لوبه شروع ده چې تپوس کې هر سړی په زړګي ړنګ دی، نور څه نشته، د باچا په کرسۍ جنګ دی، د دنیا ټول مخلوقات ورته حیران دي، عجیبه ده په وطن چې څه روان دي، یو غریب قوم دی چې هر وخت تباه کیږي، په مثال د واورې غرونو ولیکیږي، په نمبر کرسۍ ته خیږي بل کوزیږي، چې څوک حق وایي هغه سړی په دار کی، د روپو نه خپل جبونه ټول بمبار کی، دغه یوه قصه روانه ده چلیږي، وار په وار باندې یو یو غدار ودرېږي. ډېر زبردست، ډېر ښه. چې څوک حق وایي هغه سړی په دار کې، د روپو نه خپل جبونه ټول بمبار کی، دغه یوه قصه روانه ده چلیږي، وار په وار باندې یو یو غدار ودرېږي، مړه لاشونه یو په موږ کې ژوندی نشته، لوی لښکر دی د خبرې سړی نشته، ورځ په ورځ باندې ناشنا ناشنا ختمیږو، کله لوږې او د تندې نه مړه کیږو، په جومات او مدرسه کې شهیدان شو، کله کله هتکړو کې بندیوان شو، د بمونو په موږ شوي تجربې دي، په موږ شوي یاره هر قسمه نخرې دي. ډېر زبردست، ډېر ښایسته. ورځ په ورځ باندې ناشنا ناشنا ختمیږو، کله لوږې او د تندې نه مړه کیږو، په جومات او مدرسه کې شهیدان شو، کله کله هتکړو کې بندیوان شو، د بمونو په موږ شوي تجربې دي، په موږ شوي یاره هر قسمه نخرې دي، ډېر په چل باندې یو بل ته بدرنګ کړو، صرف خپلو مفاداتو لی په جنګ کړو، زندګي شوه په دوزخ کې زموږ تیره، مرګ په وخت کې کلمه شوه زموږ هیره، د بمونو شور غوغا وزن کدن کې، عجیبه لوبه روانه وطن کې. ډېر ښکلی، ډېر زبردست. مرګ په وخت کې کلمه شوه زموږ هیره، د بمونو شور غوغا وزن کدن کې، عجیبه لوبه روانه و وطن کې، پښتون قامه تباه کېږي که یو نه شوې، په نظر کې په ناحقه ګناه مړ شوې، ستا په وینو به تر کومې دا سیاست وي، د دیان به درته دغه سوال مینت، ډېر زبردست. د دیان به درته دغه سوال مینت. ډېر ښایسته، ډېر زبردست. کړی دی د خبرې سړی نشته. ته بیا غوله ته پکې ټاپي کې که نه مړه خلک دې صحیح ووایي، ته صحیح نه وې. باندې دغه نظم ستاسو په غوښتنه باندې دغه د پیج مینوالو ته ډالۍ. ارشاد. د نظم عنوان دی عجیبه. ارشاد ته خندا راځي. ځه نشه ډیلیټ که مړه بیا ته د سره که نه نه مړه مړ ډیلیټ کوه، ګوره صحیح غوږ ورته کېده بس. هلته موږ په ارشاد پسې خندا راځي. ځه عجیبه لوبه شور د نظم عنوان دی.